د خبرونو سرټکي د یوې روزنیزې دورې څخه د 4000 سرحدي پولیسو فراغت، په بامیان ولایت کې د فصلي اوبو د ذخیره کولو د پروژې پیل، او په KF کې د امریکا د سفارت تړل کېدل. د لوی او مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1403 کال د لړم 13مه نیټه ده. زه زیم دا هم بشپړ خبرونه. د کورنیو چارو وزارت ویاند مفتي عبدالمتین قانع وایي چې د سرحدي پولیسو د هوایي او ځمکنیو بندرونو 3842 منصوبین د مسلکي زده کړو له یوې دورې څخه فارغ شول. د نوموړي په وینا دغو منصوبینو ته د سواد، عقیدي، کمپیوټر، روغتیا پاڼې، کشف او جرمونو او د جمع نظام برخو کې زده کړې ورکړل شوي دي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د بامیان مرکز اړوند په سیالک سیمه کې د یخ د ټوټو په شکل د موسمي اوبو د کتلو ټولولو او زیرمه کولو پروژې چارې پیل شوې. د دغه وزارت په وینا د دې پروژې په پلي کېدو سره به د یخ ټوټو په شکل موسمي اوبه زیرمه او په دوبي کې به ورڅخه د کرنې لپاره ګټه واخیستل شي. دغه پروژې چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په مالي لګښت پلي کېږي، په بشپړېدو سره 150 جریبه کرنیزه ځمکه خړوبه کېږي. د پوهنې وزارت وایي چې د کابل ښار اړوند په 8مې ناحیې کې د 2,582,000 افغانیو په لګښت د عبدالرحیم غفورزي ښوونځی ودانۍ له بیا رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه وزارت زیاته کړې ده چې د بیا رغونو لګښت د پوهنې د یوه ملاتړ شخص له لورې ورکړل شوی ده. د خبرونو دوام. ملي دفاع وزارت وایي چې د 200 الفاروق الاردو د ګرځنده د انجنیري ټیم له لورې په 9مه سرحدي لوا کې 109 ارادې بېلابېل نظامي وسایط ترمیم شوي دي. د دې وزارت په وینا په ترمیم شویو وسایطو کې 50 انټرنیشنل موټرونه، 15 د تیلو ټانکرونه، 22 حاملې ټانکونه او نور وسایط شامل دي. او وروستی خبر له اوکراین څخه. کیف کې د امریکا سفارت د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي چې پر اوکراین د هوایي بې اعتماد له امله یې دغه سفارت په موقتي ډول تړلی دی. په دې خبرتیا کې اوکراین میشته امریکایي اتباعو ته سپارښتنه شوې چې د هوایي خبردارۍ په صورت کې دې سمدستي خوندي سیمو ته ولاړ سي. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.